د هندي الفبا مضمون ګلالي محصلینو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. نن ورځ په دې ویډیو کې موږ د هندي ژبې په کانسوننټونو باندې پیل کوو، یعنی په ناخپلواکو تورو باندې پیل کوو، کومو ته چې په هندي ژبه کې وینجن وایي. تاسو ته په مخکنیو ویډیو کې ما دا خبره کړې ده چې د هندي ژبې ټول کانسوننټ چې دي یا ناخپلواک توري چې دي دا د ا غږ په واسطه باندې ولاړ تلفظ کیږي، ټول په یوه اندازه باندې له اولنی توري نه نیولې او تر اخرنی کانسوننټ تورو پورې ټول ولاړ تلفظ کیږي. ټول ولاړ یعنی د زور په اندازه باندې فرضاً که کا کھا گا جا داسې تلفظ کیږي. د پښتو او یا د انګلیسي توري چې دي دا مختلف ډولونو باندې تلفظ کیږي. فرضاً که پښتو کې موږ ویو ری بی تی، بیا ویو زوات او دوات زال میم، او همدغه شانته انګلیسي کې. خو د هندي لیکدود دا ډیره یوه لویه خوبایي ده چې د هندي ټول کانسوننټونه د ا زور په واسطه باندې ولاړ تلفظ کیږي، او همدغه به په کلمو کې هم کاریږي. کله چې د ا زور په ځای باندې بل کوم یو واویل ته ضرورت وي نو بیا ا له منځه ځي او دویم تو واویل چې ورسره یوځای کیږي نو هغه بیا څنګه کیږي؟ تلفظ کیږي. نو راځئ زموږ د نن ورځې او په ټوله کې د هندي ژبې د ناخپلواکو غږونو لومړنی غږ چې دی هغه ک دی، یعنی زموږ د پښتو کاپ او یا د انګلیسي کې. خو موږ په پښتو کې ورته کاپ ویو او په انګلیسي کې ورته کې ویو. خو کله چې د دیوناګري تورو ته موږ راځو نو په دې کې د دې تلفظ چې دی ک. کا څنګه لیکل کیږي؟ دغه یو ټي خو ستاسې فکري په اکثره هندي تورو کې لیکل کیږي. دا ټي لیکو او د دې نه وروسته بیا اس سرچپه دغسې ورسره لیکو داسې. نو دا څه شو؟ دا د ک غږ شو. کاف دی او یوازې د زور په اندازه باندې ولاړ تلفظ کوو ک. لکه فرضاً که کب کب یعنی کله، یا فرضاً که کهانی کا ها نی داسې تلفظ دی. دویم چې کوم دی هغه همدغه تلفظ دی خو هوا ورسره د خولې نه لږ زیاته وباسو، یعنی دا چې دی دې سره د زور په اندازه باندې هوا وباسو او هغې سره لږه زیاته هوا، لکه کها کها داسې لیکو. ټي مو ولیکه، بیا دې ځای کې مارکر ږدو، داسې یوه کړۍ جوړوو او داسې راځي، دلته ورته بله کړۍ ورکوو. دا څه شو؟ دا کا شو. د هندي ژبې یو تعداد کانسوننټ داسې دي چې ډبل ډبل دي. یو کې یوازې د زور په اندازه باندې ولاړ تلفظ لري او دویم کې ورسره بیا هوا د خولې نه ډېره وځي، لکه په دې کې دا دی کا او دا دی کا. کا کله چې مونږ خان لیکو خان نو په دې باندې لیکو. فرضاً که شاروخ خان هغوی ورته خان وی، موږ ورته خان ویو. یا فرضاً که کاټ موږ ورته کټ ویو کټ. نو دوی ورته څه په هندي کې؟ په هندي کې ورته کاټ وی کاټ. لکه فرضاً که کاټ. یا فرضاً که موږ ویو کھانا کھانا کھانا، تاسې پوهېږئ ډوډۍ ته یې وایي. دا چې کله موږ په پښتو تورو یا په اردو تورو لیکو نو د کاپ سره داسې ح جوړئ کھانا. نو دلته بیا په هندي کې یو تعداد کانسوننټ داسې دي چې هغه ډبل دي، یعنی کا دی ورسره بیا کھا دی. ها ډېره هوا د خولې نه وځو، دې ته ال په پراڼ وایي یعنې کمه هوا ورسره د خولې نه وځي، او دې ته بیا مها پراڼ وایي یعنې ډېره هوا ورسره د خولې نه وځي. نو راځو بل کانسوننټ ته چې هغه ګاف دی، یعنی ګا. ګا لیکلې څنګه کوو؟ دا ټی لیکو او دلته بیا مارکر ږدو، داسې یوه کړۍ ورسره جوړو. نو دا بیا څه شو؟ دا ګا شو. ګا یوازې د زور په اندازه باندې ګا. لکه په یوه کلمه کې لکه فرضاً که غم غم، اصلي کې دا غم دی خو په هندي کې ورته غم وي غم. یا فرضاً که ګالا ګالا ګا او ورسره لا ګالا. دویم چې کوم دی د دې مها پراڼ یعنې ډېرې هوا ویستونکی دی، هغه څنګه لیکو؟ داسې او بیا دلته مارکر ږدو، داسې یو شکل سره سپو. نو دا څه شو؟ دا د ګا هغه غږ دی چې ډېره هوا ورسره د خولې نه وځي، لکه فرضاً که غا غا. یا په کلمه کې چې موږ لیکو لکه فرضاً که ګهر
غ دا خو غ خپله دی را ورسره لیکو لکه پرځنګه غر کو تاسې فکر کړی اردو ژبه باندې څوک پوهېږي کله چې موږ اردو ژبه کې غر لیکو نه غ لیکو او سپین سترګه هې ورسره لیکو خو په هندي کې خپله په دغه غ چې دی دوه قسمه دی لکه څنګه چې کا دوه قسمه و هم دغسې غ هم دوه قسمه دی نو دا شی دی دا غ دی دې ته په هندي کې بیل بیل ورګونه وی دې ته فرضاً که د کا ورګ وی بیا کا دی کھا دی گا دی غا دی او آخره کې نګا دی نګا څنګه دا لیکل کیږي داسې اس غونډه کې لیکو پاس کش کوو دې ځای کې څنګ کې ټکی ورکوو دا د نګا کلمه ده دا بیا په دې باندې وروسته خبرې کوو دا یو بیل مضمون دی بیل درس دی چې دا په کلمو کې څنګه کارېږي خو دلته یوازې او یوازې تاسې دغه شکل زده کوي او غږ یې زده کوي لکه په دغه نګا کو چېرته موږ وغواړو چې دا په کلمه کې وکاروو لکه پردانکه ګنګا ګنګا خو دلته دغه نګا چې دی دا یوازې نمایي راځي یعنې دغه واویل پکې نه راځي یوازې دغه غږ راځي نو اکثره وخت کې بیا څنګه کېږي دغه ټکی چې کوم دی دا د دې شورلیکا نه پاس راځي او د دې نمایندګي کوي نو دا یو بیل مضمون دی بیا د خیره سره په دې باندې یوه ویډیو جوړوو او په هغې باندې غږېږو نو تاسې داسې کار وکړئ چې دا یو 100 وارو پورې ولیکئ تر څو ستاسې ښه زده شي او تر بلې ویډیو پورې د الله په امان ښې چارې ښه وخت